اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګران زده کوونکو بیا هم تاسو ته د یو نوي درس سره حاضر شوی یم. د درس موضوع ده د مثلث داخلي زاویو ناصفونه. قضیه ده په هر مثلث کې د داخلي زاویو ناصفونه په یو ټکي کې سره متقاطع وي. د دې موضوع د ثبوت لپاره یو مثلث په پام کې نیسو. فرض کړئ چې د B او C زاویو ناصفونه د O په ټکي کې سره متقاطع دي. دغه زموږ فرضیه ده چې د B او C زاویو ناصفونه د O په ټکي کې سره متقاطع دي. مطلوب مو دا دی چې د A زاویې ناصف به هم د O ټکي څخه تیریږي. ترسیم که موږ د دې او د دواړو ناصف الزاویه خطونو لپاره د O ټکي څخه پر ځلو باندې عمود خطونه رسم کوو. موږ د تېرې قضیې څخه پوهیږو چې پر ناصف الزاویه باندې د هر ټکي څخه د زاویو پر ځلو باندې د رسم شویو خطونو فاصله به سره مساوي وي. موږ که دې ته H وایو، دې ته I او دې ته K. دغه زموږ د ترسیم برخه شوه چې د O ټکي څخه مو پر ځلو باندې عمود خطونه رسم کړه. ثبوت دغسې کوو چې OH فاصله مساوي ده د OK فاصلې سره. دې ته موږ لومړۍ رابطه وایو. ولې مساوي دي دا فاصلې؟ ځکه چې دغه د یو داسې ټکي څخه فاصله ده پر ځلو باندې چې هغه پر ناصف الزاویه باندې پوره ده. د دې ناصف الزاویه لپاره داسې لیکلی شو چې OK فاصله مساوي ده د OI فاصلې سره، ځکه چې دا هم د ناصف الزاویه پر مخ باندې د یو ټکي څخه پر ځلو باندې فاصله ده. دلته که وګورو په اول او دوهم نمبر رابطو کې د مساواتو یو طرف مساوي دی OK نو بل طرف به هم سره مساوي وي. لیکلی شو چې OH فاصله به مساوي د OI فاصلې سره. دغه کومه فاصله شوه؟ دغه فاصله OI فاصله مساوي د OH فاصلې سره. دا چې دغه فاصله سره مساوي ده معنا ده چې د او ټکی پر ناصف الزاویه باندې
شتون لري. نو دلته د A زاویې څخه چې کوم ناصف الزاویه خط رسم کیږي هغه به هم د O ټکي څخه تیریږي. وجه دا ده چې دغه دوه فاصلې په خپل منځ کې مساوي شوې. که چېرې دا مساوي نه وای نو موږ به ویلي وای چې د A زاویې نصف الزاویه د O ټکي څخه نشي تیریدلی. دا چې دلته دغه دوه فاصلې سره مساوي شوې نو موږ وایو چې د A زاویې ناصف الزاویه هم د O ټکي څخه تیریږي. د کوم ټکي څخه تیریږي؟ د O ټکي څخه تیریږي. ښه هیله ده چې په دې قضیه باندې پوه شوي وئ. دغه یې نتیجه شوله. راځم د دې قضیې ترڅنګ تاسو ته یو مثال هم واضح کوم. په دې منفرجه الزاویه مثلث کې موږ غواړو د نصف الزاویه خطونو د تکتو ټکی پیدا کړو. هرې زاویې څخه موږ اوس څه شی رسم کوو؟ ناصف الزاویه. دغه د A او C زاویو د نصف الزاویه خطونو د تکتو ټکی شو. نو د B زاویې د نصف الزاویه د تکتو ټکی به هم همدغه ځای وي، ځکه چې موږ اوس قاضیه کې دا خبره په ثبوت ورسوله. ښه ګران زده کوونکي، هیله ده چې په مثال باندې هم پوه شوي وئ. د زیاتو معلوماتو لپاره کوښښ وکړئ چې دغه موضوع بیا بیا تکرار کړئ، تمرین یې کړئ او اړوند مثال او پوښتنو باندې کار وکړئ. بیا چې د یو بل درس سره تاسو په حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.